نن موږ له یوه ځانګړي راپور سره د هېواد له سترو ساختماني پروژو له ډلې څخه هغه پروژه چې د ارغندی نړیوال ترمینل په نوم د بشپړېدو په حال کې ده ستاسې په چوپړ کې یو. له راپور وړاندې مه هېروئ چې د عروج چینل در سره وڅارئ تر څو له داسې خبرونو څخه باخبره پاتې شئ. دا د کابل د ارغندی چوک سیمه ده، هغه ځای چې د ارغندی نړیوال ترمینل د جوړېدو چارې په چټکۍ او جدي توګه روانې دي. دا ترمینل به د افغانستان د سویل لویدیځ برخې یو له سترو او مجهزو ترانسپورتي مرکزونو څخه وي چې د مسافر وړونکو، مال وړونکو او خدماتي موټرو لپاره ټولې اسانتیاوې برابرې کړي. په دې پروژه کې له 600 څخه زیات هېوادوال په مستقیم ډول او له 2000 څخه ډېر نور په غیر مستقیم ډول په کار بوخت دي. یو مهم ګام چې د کارموندنې او ځایي اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لري. ډیری له هغو کسانو څخه چې دلته کار کوي له کلونو مهاجرت وروسته له ایران څخه راستنېدلي او اوس د خپل هېواد په ابادۍ بوخت دي. یو کارګر وایي په دې وطن کې کار خوند لري، زړه آرام وي او کورنۍ نږدې دي. انشاءالله دلته به پاتې کیږو او نور به مهاجرت نه کوو. د پروژې انجینران وایي چې ټول ساختماني مواد په شمول د سیخي ګل د افغانستان له دننه تولیدیږي او هېواد نږدې ځان بسیا شوی دی. د پروژې مسؤل انجینر وایي موږ له کورنیو تولیداتو ملاتړ کوو. دا مهال 90% مواد وطني دي او کیفیت یې د نړیوالو معیارونو سره سم برابر دی. د ارغندی ترمینل له 14 اساسي ودانیو څخه جوړ شوی چې اداري برخې، استازولۍ، استوګنځی، رستورانت، ستر جومات چې د 1500 لمونځ کوونکو ظرفیت سره او عامه حمامونه پکې شامل دي. د هرې اصلي ودانۍ مساحت شاوخوا 1,000 متره مربع دی او ټولې د عصري انجینري معیارونو سره سمې جوړیږي. د اوبو د تامین لپاره 3 ژورې څاګانې او لویې زیرمې جوړیږي چې زرګونه لیټره اوبه به پکې زیرمه کیږي. د محوطې دننه سړکونه د کانکریټ او اسپالټ په بڼه جوړیږي او د بار وړونکو او مسافر وړونکو موټرو لپاره بیلې لارې ټاکلې شوي دي. د سیلابونو د خطر د مخنیوي لپاره استنادي دیوالونه او تخنیکي محافظتي سیستمونه جوړیږي څو ترمینل له طبیعي ګواښونو خوندي وساتل شي. سربیره پر دې د زرغونتیا او تفریحي سیمو جوړول هم د پروژې په وروستي پلان کې شامل دي څو مسافرو ته یو ښکلی او مناسب چاپیریال برابر شي. د پروژې انجینران وایي د قرارداد موده 2 کاله ټاکل شوې او تر اوسه نږدې 15 سلنه کار بشپړ شوی دی. هغوی ټینګار کوي چې ټولې ودانۍ به د انجینري له معیارونو سره سم او په ټاکلي وخت ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. موخه دا ده چې دا پروژه به په لوړ کیفیت او دقیقه توګه بشپړه شي. د ارغندی نړیوال ترمینل پروژه نه یوازې د ملي ترانسپورت د ودې پر لور یو مهم ګام دی بلکې د افغان کارګرانو د ستنېدو، د صنعتي ځانبسیا او د هېواد د بیا رغونې یو سمبول هم دی. هیله ده چې د دې پروژې له بشپړېدو سره د سویل لویدیځ مسافرو ته نورې اسانتیاوې برابرې شي او سلګونو نورو کورنیو ته د کار زمینه برابره شي. درنو لیدونکو، مننه چې تر پایه مو له موږ سره ملتیا وکړه. د هېواد د ملي پروژو او د آبادۍ د ځانګړو راپورونو د لیدو لپاره مه هېروئ چې د عروج چینل له سره وڅارئ څو د وطن د آبادۍ غږ تر هر ګوټه ورسیږي. د یو آباد، آزاد او صنعتي افغانستان په هیله.